انګلیسي نوم یې ارمینیا لیکل کیږي. ارمنستان وچه کې غیر آسیایي هیواد دی. ګرجستان، ترکیه، آذربایجان او ایران سره ګډې پولې لري. ارمنستان ډیر اوږد تاریخ لري چې د برونزو دورې ته رسیږي او د پخوانیو تمدنونو ښکارندویي کوي. د ایران، چین، یونان، مصر او جاپان ترڅنګ ارمنستان د هغو شپږو لرغونو هیوادونو په ډله کې دی چې له زرګونو کلونو راهیسې ژوندی پاتې شوی دی. د ارمنستان وګړي او پراخوالی. د پراخوالي پر بنسټ ارمنستان کوچنی هیواد دی. پراخوالی یې 10,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. د پراخوالي پر بنسټ دغه هیواد نړۍ کې 138 هیواد کیږي. ارمنستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي لري. خو په اړه یې جالبه خبره دا ده چې اکثریت وګړي یې له ارمنستان بهر روسیه، امریکا او فرانسې کې میشت دي. د 9 میلیونه وګړو یې 3 میلیونه ارمنستان کې اوسي او شاوخوا تر 6 میلیونه وګړي یې نورو هیوادونو کې اوسیږي او د هغه هیوادونو تابعیت یې اخیستی دی. د دغه هیواد اکثریت وګړي سویان دي. دغه هیواد نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یو قوم او نژاد لري. ارمنستان نړۍ کې هغه لومړی هیواد و چې عیسویت یې د دولت د رسمي دین په ډول ومنه. همدا ډول د نړۍ لومړی کلیسا یا د عیسویانو عبادت ځای هم ارمنستان کې جوړ شوی دی. حکومت او سیاست یې. د ارمنستان د حکومت ډول پارلماني ډیموکراتیک جمهوریت دی. دغه هیواد د اوسني اساسي قانون اړوند ارمنستان ولسمشر او لومړی وزیر لري. ولسمشر یې د دولت او لومړی وزیر یې د حکومت مشري کوي. له 1992 زیږدیز کال راهیسې دغه هیواد د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی. ارمنستان له ترکیه او آذربایجان سره کړکېچنې اړیکې لري او له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې له تاوتریخوالي ډکې دي. د سړې جګړې تر پای پورې ارمنستان د شوروي یووالي غړی هیواد و او 1991 زیږدیز کال د شوروي یووالي په ماتېدو سره دغه هیواد هم خپله خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد شو. 1915 زیږدیز کال د ارمنستان او عثماني ترکیې ترمنځ خونړۍ جګړه شوې. دغه جګړو کې نږدې 1.5 میلیون کسان وژل شوي. د ارمنستان دولت، روسیه، برطانیه او نور هیوادونه دغه وژنې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنستان د وګړو عام وژنه حسابوي. خو د ترکیې دولت بیا دا مسله ادعا بولي او ردوي یې. ترکیه دغه مرګ ژوبله د ارمنستان او عثماني ترکیې ترمنځ د نښتې له امله بولي.